السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د علي خان بابا پښتو ادبي امیل لالونو د ډاکټر همدرد یوسفزي صاحب د کلام نکاري سحرینا د افسانې کابلی سره حاضر یم. د کابل ماښامونه داسې غمجن وو که نه ماته غمجن ښکارېدل. په ښار کې به سم له ماښامه تکه توره تیاره خوره شوه چې وحشت به یې لا پسې زیات کو. د ښار نه چار چاپېره غرونه چې د ورځې به پکې د خاورو او ګټو جوړ قد په قد کورونه ښکارېدل. سم د ماښامه به هغه ورک شول، بس تکه توره تیاره به ښکارېده لکه چې دغه کورونه استوګن نه لري. که څه هم استوګن کم و، خو داسې هم نه وه چې بیخي دغلته څوک نه و، ځکه چې د ورځې به خال خال د دغه کورونو په چتونو بنیادم ښکاره کېدل. تکه توره شپه لکه د کونډې د بخت غوندې په ټول ښار به خوره شوه، او دغه وحشت به هله یو په لس شو چې د غر د بل اړخ نه به یو مزایل یا د لانچر مرمۍ ډش شو. لږ ساعت له به دغه ښار یو پړق وکړو، خو دغه رڼا او پړق به د دغې تیارې او شپې نه زیات وحشتناک و. ما په اول ځل د خدای نه دا سوال کوو چې داسې رڼا دې نه وي. ما په اول ځل ویل چې تیاره ښه ده، ویره خو لږه کمه وي، دغه رڼا خو زړونه چوي. خو خدای خو هم د هر چا خبره هر وخت منلو ته تیار نه وي، خپله خوښه کوي. دغه ډزې پړق رڼا او د دغه کورونو نه راوتونکې د ماشومانو انګولا لږ ساعت له به زما د زړه ټکان داسې شو چې ما به وې زړه به مې اوس بهر روځي. د ماشومانو د ژړا نه پس به د خندا یوه چپه په هوا کې خوره شوه. زما اشپز او په یو وخت ترجمان ماته وې میډم دا مجاهدین دي، دوی لکه چې دغه بل غر قبضه کړو. ووره پونه پونه ورېده، خو لا په ځای جمع شوې نه وه. بهر به چې ګاډی تېر شو نو موږ د اوسېدو د دغه ځای چې په دویم منزلو داسې به محسوس شوه چې لکه چې زلزله وي. زړګی اشپز به د خندا نه شین شو او زما وارخطایي به د هغه د خندا سره لږه کمه شوه. ما ته به غوسه هم ډېره راغله، خو د زړګي دغه خندا به وحشت کم کړو. هغه به چې خندا بس کړه نو ما ته به یې وې میډم وارخطا کېږه مه، دا د مجاهدینو ټینک و. د ټینک لاندې د اوسپنو او پولادو جوړه پټرۍ وي او دغه اواز دغه پټرۍ نه پیدا کېږي. ما به په ډېره ګرانه په خپلو اوچو شونډو د موسکا راویستو یو ناکام کوشش وکړو. دغه ښار کې دا زما 28مه شپه وه. د تېرو 28 ورځو او شپو حال هېڅ د یو بل نه بدل نه و. وران ویجاړ ښار، ډزې، چغې، ژړا، د ټینکونو په سړکونو ګشت او بیا غمجن ماښام پسې بوږنوونکې شپه. زما په خپل هیواد کې د خپل چینل سره اخري رابطه 18 ورځې وړاندې شوې وه چې ما ته پکې د چینل د مشرتابه نه دا کلکه او جوخته سپارښتنه او حکم شوی و چې زه خپل راپورونو نه نور بس کم او ځان زر تر زله له دغه هیواده وباسم. خو د وتو هېڅ رو نه و. محابرې مکمل خرابې شوې وې. زما په ټرانسیسټر به د کابل راډیو غږ راتلو چې نن به کابل د یو ګروپ مجاهدینو په قبضه کې و، سبا د بل ګروپ. زړګي سره اشپزخانه کې خوراکي مواد په کمېدو داسې ښکارېده چې 2-3 ورځې پس به د خوراک هېڅ هم نه وي. پخوانی ولس مشر ډاکټر نجیب چې د څو ورځو وړاندې ورسره ما مرکه کړې وه، اوس هېڅ خبر نه وو چې چېرته دی، ژوندی هم دی که نه. ما ته د هغه د غرور نه ډکو سترګو کې پټې اوښکې را یادېدې. زما د سوالونو په جوابونو کې د هغه عزم او حوصله هېڅ داسې نه ښکارېده چې ما ته ده. هغه وی بس وبال دی، د خدای نه لاس په دعا یو چې د روغې جوړې کوم صورت پیدا کړي. ما وی صدر صاحب آیا تاسو داسې نه ګڼئ چې ستاسو ژوند ته خطر دی؟ د هغه په شونډو یو نه ختمېدونکې موسکا خوره شوه. لږ ساه نیولی شو او بیا یې وی ژوند د مرګ امانت دی، له مرګه تېښته نه کېږي. چېرته چې خدای لیکلی وي همالته به راځي. خو زه خو شبین یم چې زما د روغې جوړې دغه عمل به زما ورونه دې ته اړ کړي چې د مرګ او ژوبلې دغه لړۍ ودروي.
زه دا ګڼم چې وطن زمونږ شریک دی، مونږ مرګ لرو، غم ښادي لرو، د پښتو وطن دی، سبا به مو سترګې لګي. مونږ باید یو بل ته درناوی ولرو او زما هیله ده چې داسې به کیږي. هغه خلک چې د پردو په شومو موخو کار کوي، هغوی ته زه نن هم خواست کوم چې سره کښېنئ. دغه وطن زمونږ مور ده، مونږ د دغه مور حلالي بچي یو. چې مور مو وساتو، خپل ناموس، ننګ او غیرت خوندي کړو، نو ګرانه نه ده چې دغه وطن آباد نشي. تاریخونه دا هر څه خوندي کوي، چا څه کول، چا لې کول، دا به د تاریخ برخه وي. ما په دغه مرکه سوچ کولو چې زه د ټینک د اواز سره بیا وبوګنېدم او دا ځل د زړګي د خندا اواز هم را نغلو. هغه اشپزخانه کې تریخ چای جوړولو کې بوخت و. زما زړه بیا ټکان وخوړ. د بمونو او مرمو د اواز سره چې دا ځل به رڼا شوه، نو د کابل د غرونو ښکلا به په یو ساعت له وپړقېده او د واورې سپین څادر به په دغه رڼا کې ښکاره شو. خو د ماشومانو انګولا به دغه منظر بیا د مرمیو او ګولو د اوازونو په شان د وحشت نه ډک کړو. او درنګ ساعت له به بیا د توپونو په اواز کې د دغه ماشومانو انګولا او جړا ورکه شوه. یا داسې به و چې انګولا او جړا به و، خو زما د غوږونو نه به لرې شوه. زړګي چې تازه تریخ چای راوړو، نو ما زر خپل ترانزیسټر بیا آن کړو. یو ساعت مخکې چې د کوم ګروپ قبضه وه، هغه اوس ماتې خوړلې وه. زړګي هم دې ته غوږ نیولی و او ما ته یې ترجمه کوله. خبرونو کې هیڅ هم د خوښۍ خبر نه و. ما د تریخ چای نه یو ګوټ وکړو، خو چای دومره تریخ و چې زما حلق تریخ شو او ما پیاله د ځان له لرې کېښوده چې چېرته په خطایي کې ترې بل ګوټ ونه کړم. زړګي ته زه حیرانه په دې وم چې د دغه سړي هډو پروا هم نه وه، یا خو داسې وه چې هغه زما د حوصلې دپاره په ځان هېڅ ویره ترخه نه حاوي کوله. او زما ګمان هغه وخت درست ثابت شو چې هغه د دغه کمرې په بالکونۍ کې د واورې نظارې په بهانه بهر ولاړو. خو چې زما پام شو او د توپ د ګولۍ سره پړق شو، نو هغه جړل او د رڼا سره یې زر په خپله لمن اوښکې پاکولې. ما ځان بیخي داسې ناغرضه کړو چې ما هډو هغه په جړا لیدلی نه و. د هغه دغه جړا بې معنی خو نه وه. د تېرو 28 ورځو نه هغه له خپله کوره او ماشومانو د غمه هېڅ خبر نه و. او د هغه د مخې ته مرګ هم ولاړو او د هغه نیازبین ښار د اور لمبو اخستی و. چې هغه ښه زړه سپک کړو، نو ما غږ کړو او ورته مې وې ساعت څو بجې دی، یعنی څه وخت دی. او ورته مې وې ساعت 100 بجې دی. هغه په خپل لاس ګړۍ کې یو بټن له زور ورکړو او د وحشت د یوې رڼا سره یې ما ته وې 9:30 بجې دي. او د ځان سره یې وې یاره دا خو لا شین ماښام دی، خو دغه ماحول کې خو داسې ښکاري لکه چې نیمه شپه وي. ما وې زړګیه ته لږ د خوا و شا کورونه وګوره چې څوک شته. هغه د بالکونۍ نه سر وویستو، سره له دې چې چم ګاونډ کې هېڅ څوک هم نه و. خو هغه زما د تسلۍ دپاره وې دغه په دریم کور کې خلک شته، ګوره د احمد ظاهر سندره یې لګولې ده، ته راشه غوږ شه. ما وې کومه سندره ده؟ هغه موسکی شو، وې اوبه درته راوړم، سابه درته راوړم، پاخم درځم در سره، خانه دې ورانه شه جوګي. او د جوګي د ټکي سره یې پیر وخوړ. زه چې بالکونۍ ته شوم او غوږونه مې بوس کړل، نو هېڅ اواز نه و، صرف یو اواز و، شاید چې جمع شوې واوره له یو چت نه ښکته پرېوتې وه. ما وې زړګیه ته کوم جهادي ګروپ خوښوې؟ هغه یو اوږد سوچ واخیستو، لکه چې ما ډېر ګران سوال ترې کړی وي. وې ټول وبال دی، په درد نه خوري بلا ورپسې. ما وی بیا هم هغه یو سوړ اسویلی وکړو او راته یې وې ډوډۍ ګروپ، هغه ګروپ چې ډوډۍ راکړي، فقر ختم کړي، خېټه په جهاد څه کوي، ډوډۍ غواړي. زما 6 اولادونه دي، وږي دي، تږي دي، ناروغه دي، رانه مړه نه شي. او دا ځل د هغه د سترګو نه 2 اوښکې راغلې او هغه هېڅ د اوښکو د پاکولو هڅه ونه کړه. اوښکې د هغه په ږیره کې داسې ورکې شوې لکه د دې شین ماښام په تیاره کې چې
کابل زمونږ نه ورک و. ما بیا د هغه نه بل تپوس ونه کړو یا مې ترې کولی نه شو. پوره ساعت له همداسې ناستو چې د توپونو اوازونه نور جګ شو. بیخي داسې محسوسېده چې زمونږ د ور مخې ته چا توپ خلاص کړو. انګیټۍ کې زړګي زر زر لرګي سم کړل. د کابل په سړې هوا کې دغه لوی غنیمت و. خو زړګي ویل که سبا د لرګو څه درک ونه شو نو موږ دواړه به د کابل دا سړه هوا ژوند ته پاتې نه کړي. خوراکي مواد هم په ختمېدو دي. ما یوه درنه بړستن راواخیسته او زړګي ته مې ویل زه وده کېږم، ته هم وده شه، سبا به څه چاره کوو. ټوله شپه لکه قیامت تېره شوه. په دغې یره طرحه کې به چا سترګې پټې کړې وې. یخني دومره وه چې ما خپې غځولی نه شوې. سحر سبا چې لږه رڼا شوه نو ما له تسلۍ یو اوږده ساه راښکله. د ډزو اوازونه هم راتلل خو ډېر د لرې نه وو. ناڅاپي زموږ د کوټې لاندې نه غږ شو. زړګی د خوبولو سترګو سره ښکاره شو او یو څو لمحې پس راغی. ما ته یې وې کرفیو ختمه ده، هله شابه سامان راواخله. ستاسو میډیا ګروپ امبولانس را لېږلی دی. الوتکه تیاره ده، خارجي خلک ټول وباسي. ما زر زر خپل سامان راغونډ کړو او درنګ ساعت لا د امبولانس په فرش ناستو. امبولانس څه و خو یو سوری ګاډی و. شیشه یې یوه هم جوړه نه وه. د کابل په مات سړکونو ګاډی روانو. ځای په ځای مړي پراته وو. بلډینګونه زمین بوس شوي وو. کله کله به د سړک درک نه و. په کندو کپرو به روانو. چې موږ هوایي میدان ته ورسېدو نو د 3-4 ملکونو نامنګاران مې ولیدل. زړه مې ډاډه شو. ما زړګي نه رخصت واخیستو. خپل پرس نه مې $3000 راواخیستل او زړګي ته مې ورکړل. زړګي زما بیگ په اوږه کړو او جهاز پله روان شو. سفر په خیر تیر شو. زه چې کور ته ورسېدم ما سامان راغستو نو زما د بیگ په جیب کې هغه $3000 هم پراته وو، کوم چې ما زړګي له په هوایي میدان کې ورکړي وو. ما ډالرو ته کتل او 2 تړمې اوښکې زما د سترګو نه په ناقلارۍ کې روانې شوې او هغه $3000 کې جذب شوې.